عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام فتح کړ. هرقل بادشاہ دا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو تیر مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم را ورسېدل اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړي. نو هر بادشاہ ورله د خپل وس موافق فوج ورکړو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاہ د مسلمانانو خلاف 10 لک فوج تیار کو 10 لک فوج. په دې کې د مسلمانانو نه کسان مرتد شو اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لتلی دا 18000 کسانو. نو دغه 18000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام دغه 10 لک فوج سره مرګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2000 او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لک او 18000 10 لک رومیان عیسایانو او د 18000 سره هغه عرب چې مرتد شو هغه ور سره مرګري شو. دی د هرقل بادشاہ د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چې ورته ویل شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان. د هرقل بادشاہ ډیر زیات غوسه شو وی 2000 خلک راغله دي او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطر ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دی دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی را سره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اخلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته مخلم هلته کې مسلمانان ختمومه ته ماله صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاہ ورته وی صحیح دا موقع در سره ده دا 10 لک او 18000 فوج واخله او مقابله وکړه. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاہ د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لک فوج زمون خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه وکړو خو 2000 کسان هلته کې 10 لک خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار دی په مشوره سره د قرآن حکم دی کنه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ایمانه مشوره راکړئ مونږ یو 2000 کسان هرقل بادشاہ فوج تیار کړی 10 لکه څه وکم مقابله وکم کو څه وکم ماله مشوره راکړئ. په دې کې یو تن فاسدو او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چې زما مشوره خدا ده چې زه د شام نه ځم مدینه منورې ته شام پریدو زه مدینه منورې ته وی ځکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده واسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو خو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سمبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته ورغله. وی کېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه شام مونږ په کومو قربانو باندې اغستی دی د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره مونږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پرېږدو کافرو ته تا څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدی یو ځای مدینې منورې ته ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کښېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فاسد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري د کوله د کفارو د طرف نه مشري د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیره بهادري کړې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته د کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرکټ حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرکټ په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دایري او مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شاه غاړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړو هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی واورېده وی ابو سفیان څه ښکلې مشوره دې راکړه ډېر خوشحاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو او دلته جنګ کوو دلته مورچې جوړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چپ ناست دی غلی ناست دی ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی فرمایي وی ای خالده ته خو څه ووایې که نه ته ولې چپې ته خو هم څه مشوره راکړه که نه ستا څه مشوره ده خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ای ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کومه خبره کړې ده زه په هغې کې ملګری یم اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایل ای خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا موږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل وی خالد بن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه ما له به ته مشوره ضرور راکوې ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی نو خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنګ کوو خو د کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنګ خامخا کول غواړې او د جنګ اراده دی نو دا ځای د جنګ دی د کوم ځای کې چې ته موجود یې ای ابو عبیده دا ځای د جنګ نه دی خو خامخا د جنګ اراده دی وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه وکړي د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نه شي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوشې بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوشې بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه ځغلو بیا ځغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم نو زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی فرمایل بس زما د خالد بن ولید په مشوره عمل دی شابه سامان ګول کوئ د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې شوی یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو فوجونه راغلل 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه را ورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ تا را لېږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمونږ خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی دی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځایه ځای شهیدان نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی ورسوه مدینې منورې ته عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ و روان شو او 2 ورځې مزل یې وکړو او بلې جمعې له مدینې منورې ته راورسېد
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وزه چې مدینه منورې ته ورسېدم د زوال ټیم و د جمعې ورځ وه. عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې تیاري کوله، ځان یې تیارو. امیر المؤمنین دی د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاروي، جمعه وپړاوئ. چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمن د کوم خوا نه رالې؟ ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت. وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي، خیر علي په خیر علي. ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی، وایي خط مې ورته ورکړ. وایي چې خط عمر رضی الله تعالی ولیده که نه، وایي دا رنګ بدل شو، رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی. بیا اودس یې وکړو، ځان یې تیار کړو، منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړ. د جهاد متعلق بیان وکړ، ډېر جذباتي بیان یې وکړ. او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي، 2000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج را لېږلی دی د جنګ دپاره. نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد. بیان یې وکړو. او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه، نو علي رضی الله تعالی راغی، عمر رضی الله تعالی عنه وی عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، د الله نه امداد غواړئ او جنګ شروع کوئ. بس مونږ ته انتظار مه کوئ، د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ. دا ورته ولیکه. عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی، د الله نوم اخلي او جنګ شروع کوئ، زما درته اجازه ده. دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه ورکو. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو، نو په باب حبشه باندې ووتم. عمرې له او حج له تللی یې، نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده، باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم، په اوښ باندې سور یمه، چې روان شوم نو رایاد شو راته، ما وایي چې عبدالرحمن مرګ له روان بیا پته نه لګي چې ژوندی راشي. راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه، راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه، ځکه چې بیا هلته شهید کېږي، بیا مدینې ته نه شي راتلی. اوښ مې راوګرځو، د نبي علیه السلام روزې ته رالمه. وی چې رالمه، وی علي رضی الله تعالی عنه، عباس رضی الله تعالی عنه، فاطمه رضی الله تعالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناستي، او حسنین چې دي که نه، نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی. دا 15 واړه کسان دغلته ناست. وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم، وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګورې، ته لا تللی نه یې، زر زه دا خط رسوه. ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم، خو د نبي علیه الصلاة والسلام د روزي دیدار له لږ رالمه، او ما وی چې تاسو به راته لږه دعا وکړئ، دعا به راته وکړي چې الله راته مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی، خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه؟ ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده. ما چې بلکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه، خو تاسو اهل بیت یئ، تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان یئ، خو تاسو راته دعا وکړه، د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې راته دعا وکړه، زه به ډېر خوشحاله شم. وی عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله عنه دعا شروع کړه، وی د نبی علیه الصلاة والسلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي واله، د دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه، د ده په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا، د ده په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا یې راته وکړله. بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمنه اوس خو ځه که نه، اوس خو درته اهل بیت دعا وکړه، اوس څه مشکل دی، اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایل وی زه روان شومه، وی د خالي د ورځې مزل مې وکړو، د اتوار د ورځې مزل مې وکړو، وی د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه، وی زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو، د هغې طرفه یې د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ له رسېدلی وم. دا ولې دا د اهل بیت هغه دعا وه، د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لنډ کړه، دا ورته اسان کړه. په 2 ورځو کې د 2 سفر د دې طرف د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی ورکو چې د امیر المؤمنین خط دا دی چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکتو، په هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ. سهار شو، چې کله سهار شو
نو ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه جوړ چې صفونه جوړ کړو نو 3 صفه تیار کړو او د 2,000 صحابه کرام چې دوی جهاد ته ځان سره خپل بیبيانې بوستي جهاد نو 3 صفونه جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکۍ و داغې نه شاته خپل زنانه کېنولې او په غونډکۍ باندې ورته یو څو صحابه کرام د سکیورټۍ دپاره کېنول چې تاسو به د دې زنانو حفاظت کوئ خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې ووتو یا ابو عبیده دا څه کوي تا خو 3 صفونه تیار کړي او ټول صحابه کرام دې په جنګ کې ودرولي دا څه کوي نو هغې طرف نه 10 لاکه فوج او هغې مقابلې ته صرف 15,000 کسان مخکې رالیږلي وو ځکه دیارجان چې کوم د فوج مشر و که نه هغه خپل فوج راغونډ کړو وسپنه په وسپنه ماتېږي توره په توره باندې ماتېږي عربي په عربي ماتېږي موږ ته چې دا کوم 15,000 عربیان راغلي ده چې مرتد شوي د عربو نه تللي وو د هغې سره ملګري شوي وي دوی هم عرب دی او دام عرب دي نو لومبې به د عرب د یو بل سره جنګ کو وی تاسو به ښه په آرام سره ناستې تماشه به کوئ دا 10 لاکه فوج نو دا کم 15,000 عربان چې موږ له راغلي دي دوی به د دوی سره جنګ کوي نو که دا 15,000 یې واړی ووجل نو بیا به دا 10 لاکه فوج جنګ شروع کوي بیا به دوی جنګ شروع کوي نو هغې طرفه 15,000 کسان رالو هغه کسان چې کوم مرتد شوي د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه ورته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د خپلو صحابه کرامو صفونه جوړ کړو دا دیارجان د فوج چې کوم د عیسایانو د فوج مشر د خپل مرګره راوغوښتو چې د مسلمانانو ته ووایه که نه وي دا غریبانان دي وږي دي د دوی سره څه شی شته دی نه لږ لالچ وله ورکه او وایه ورته چې دومره څیزونه به درکړو زه په خپله مخه باندې جنګ څه شي نه کوئ هغه ورته ویې ټیک ده دغه کس راغی او د چغه وواله غالبا د ده جبیل نوم او داسې عجیبه نوم یې وه دی راغی نو د چغه وواله نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنگ لراغی ابو عبیده ابن جراح رضی الله استه اوخته ورغی روایتو کې راځي وي دواړه یو بل ته دومره نږدې شو چې د دواړو اسونو د یو بل د شونډونه بوی کړو دومره نږدې اسونه ودرېدو ابو عبیده ابن جراح نه توره راویسته چې دې جنگ لراغلی هغه ورته وی جنگ نه کوم ګزار مه کوه روغ یې لراغلی ما کفار ای کافرو ته وی وایه څه وایې وی زمونږ مشر وی دیارجان چې د هرقل بادشاه د طرف نه حکم دا دی چې د مسلمانان چې څومره مشران دي 100 دیناره به وله ورکو جوړې جامې به وله ورکو تحفې ډالۍ به وله ورکو جنګ مه کوئ ځئ ځاله مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدوئ ځئ په خپله مخه باندې او دا تحفې ډالۍ والی ځئ دلته جنګ څه کوئ او که جنګ کوئ نو مونږ 10 لاکه کسان یو تاسو 10,000 کسان یې نو هسې مرئ نو جنګ څه له کوئ خو دا تحفې والی او ځئ ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایل موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي دي 3 خبرې موږ ته کړي اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته ووایه چې مسلمانان شي نو که اسلام راوړو جنګ در سره نه کوو اسلام راوړئ کافر ورته اسلام خو نه راوړو دا خو کېدی نه شي وی دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوئ ټیکس به ورکوئ ښه په ذلت سره به ټیکس ورکوئ نو ټیکس به راکوئ بیا در سره جنګ نه کوو ټیکس ورکوئ نه ټیکس موږ څه شي له درکوو زموږ ملک ته موږ تاسو له ټیکس درکوو وی درېیمه خبره زموږ پیغمبر دا کړې موږ ته چې جهاد ورسره کوئ بیا جنګ ته تیار شئ ای کافر ورته وایي زه خو روغې له راغلم خو تاسو خامخا په خپله ځان وجنئ نو بیا مړه ښیئ بیا ترې واپس شو دا کافر دې ته وایي غیرتي مسلمان ښه غیرتي مسلمان دې ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله 3 صفونه تیار کړي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی ابو عبیده دا 3 صفونه دې څه تیار کړي دي وی دا مې دې تیار کړي چې هغې طرف ته 15,000 کسان مونږ 10,000 کسان او قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو سره څه کوي جنګ کوي نو هغې 15,000 مخې ته راغلي ما ورته 10,000 مخې ته کړي دي یو په 2 به جنګېږو نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما خو دا مشوره نه ده زما خو دا مشوره نه ده دا تاسو کړي دي ستا مشوره څه ده زه درته یو خبره کومه مونږ 10,000 کسان یو هغه 15,000 کسان دي نن مونږ جنګ وکړو څه خو وکړو جنګ وکړو او د 10,000 کسانو دا 15,000 کسان ووجل مړی کړو ماښام شو دا ټول کافر مونږ ووجل چې دا مونږ ووجل که نه نو سبا خو مونږ ستړي یو جنګ نشو کولی نن ټول اوس خو به جنګ کړی سبا خو جنګ نشو کولی زمونږ ډېر بهادر یو ډېر نران یو سبا به بیا جنګ کوو هغه به 2 لاکه فوج نور دمرو بس سبا بیا وجنګېږو د 2 لاکو فوج سره هغه خو ولم مړ کو
د ماښامه پورې هغه مړ کو کنه نو په درېیمه ورځ خو بیا جنګ نشو کولی کنه بیا به ستړي یو زمونږ ډېر نران یو په درېیمه ورځ بیا هم جنګ کولی شو په درېیمه ورځ چې جنګ کوو 2 لکه پوځ هغوی بیا نور راویستو نو په درېیمه ورځ خو هم چې جنګ وکړو هغه 2 لکه هم مړه کړو هغوی سره خو نور هم شاته نور پوځ کړو نو دا خو د جنګ طریقه نه ده موږ به تر څو پورې دا 10,000 کسان جنګ هغه 10 لکه پوځ د ختمېدو نه دی نو ابو عبیده رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا سره یې د څه وکړو زه ته څه وایې نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل زه به د 80,000 کسانو مقابله په 10 کسانو کوم د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کوم په 10 کسانو به کوم ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی ته فرمایل دا خو نشي کېدی دا ته څه کوي دا د عمر رضی الله تعالی خط نه دی لیدلی چې هغه پکې څه لیکلي دي چې زما صحابه کرام خو بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام هسې شهیدان کوي نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایل وی کو دا 10 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم لومبه به زه شهید کېږم یې 10 کسانو سره به اول زه روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد ته څه کوي د 80,000 کسان مقابله په 10 تنو کوي یا ته څه کوي خالد رضی الله تعالی غوسه ورله وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې اوس ما ته وایي چې دا څه کوي ابو سفیان رضی الله تعالی ته فرمایي بوزدلې نه کومه خو چې ته 10 کسان 80,000 کسانو ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 80 کسان ورته مخامخ کا څو ته مخامخ کا نو یو تن په 2 نه یو تن په 0 بشي نو تاسو به 80 تنه هغوی به 80,000 کسانی نو یو تن به مقابله د 100 کسانو کوي د 0 کسانو کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 10 کسانو خو چې تاسو وایي 80 کسان جزه 80 به ځان سره واخلم 80 به عالم نور صحابه کرام ته تاسو ټول شاته شئ صرف 80 تنه تر راوېستله او اول आवाज یو کو خالد ابن ولید رضی الله عنه وی عبدالرحمن ابن ابي بکر کم ځای دی ابو بکر اوس وی چرته دی پاسته عبدالرحمن رضی الله عنه پاسېدو وی عکرمه ابن ابي جهل کم ځای دی ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه دا مسلمان شو وګوره ښا ابو جهل زوی دی او بیا داسې د بهادری جنگونه کړی دی په دې جنگ یرموک کې بیا شهید شوی په دې غزا کې بیا شهید شوی دی وی عکرمه کم ځای دی عکرمه پاسه وی داسې یو نومي اغستو دای د ځان سره مرګري کړو صرف 80 صحابه کرام ځان سره مرګري کړو وروته هغه طرف ته څو کسان دي 80,000 کسان دي جنگ شروع شو دې طرف 80 کسان د مسلمانانو خالد ابن ولید زخم ورکړي دي هغه طرف 80,000 کسان جنگ شروع شو جنگ کېدو صحابه کرام تماشا کوله سیټ ته ولاړ دي تماشا کوي بس دومره پته ولګي چې ډېر ټایم تیر شي کنه نو صحابي د دې غنی نه راوځي داسې سیټ ته په اس باندې سیټ ته داسې راوځي نو مسلمانانو ته پته ولګي چې زموږ مرګري پکې شته نو 80,000 کسان کې د 80 ته پته لګي خدا سي چرته مسلمان به دې سیټ ته په اس باندې ووت نو چې دوی مرګري ولګي هغه زموږ مرګري پکې شته جنگ شروع دی خو چې دا ماښامي غونته ټایم شو کنه نو صحابه کرام یو مرګري خپل نه لیدو چې یو ونه لید کنه مسلمانان ډیر سخت خپه شو ابو عبیده رضی الله تعالی مسلمانانو ته ویل زما غ 80 صحابه کرام شهیدان شو زما غ 80 مرګري شهیدان شو ځان تیارو چې اوس په حمله کو ابو سفیان ورته خبردار حمله ونه کوي تاسو د خالد بن ولید خبره نه اوریدلی چې کوم مړ شو کو واپس رااله خو موږ پسې باندې راځي موږ پسې به یو تن راځي ته موږ ټول شهیدان شو موږ پسې باندې راځي تاسو سره خبره نه ده یاده مزه پسې صحابه کرام ډیر سخت خپه دي په دې دوران کې ګوري چې خالد بن ولید رضی الله تعالی استمانه په اسور دی روان دي او سمرګری ورسرم دي راورسېدل د مسلمانانو خواله راورسېدل خالد بن ولید چې خپل مرګري وشمار صرف 60 کسان دي ورسره 80 تنه سره څو کسان دي 60 کسان چې اسنه راکوش شو کسان وشمارل چې 60 کسان دي اسمان ته داسې وکتل او په جړا شو سخت و جړل الله زه به تاسو څه جواب درکوم چې تاسو زما صحابه کرام د شهیدان کړو الله زه به عمر له څه جواب ورکوم عمر به و چې زما صحابه کرام د شهیدان کړو زمانه خو سلويخ تنه صحابه کرام ورته زه به څه جواب الله له ورکوم عمر له څه جواب ورکوم په جړا شو ابو عبیده رضی الله عنه ته ویلو ما سره 100 کسان قربانه ولا نور کا
نور را سره سل کسان مرګري کا زه نه وده کېږم زه تر هغې پورې نه وده کېږم تر څو مې چې د خپلو څلوېښتو صحابه کرامو بدل نه دی اخیستی زما سره سل کسان قربانۍ والا مرګري کا سل تنه نور پاڅېدلو چې کله پاڅېدل ګرمي درله کېږي څه وکړم ښه سل تنه ځان سره نور مرګري کړو چې سل تنه نور مرګري کړو ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وی خالده ته ستړی شوی خالده ته ستړی زه هم لکم ته مه ځه قسم په الله زه به ځم زه خو هر څومره ستړم زه به ځم دا 40 کسان به زه راولم یا به د هغوی لاشونه شهیدانو جوسې به راوړم او یا به یې بدل اخلم 100 کسان ورسره شو دی روان شو چې روان شو چې میدان جنگ ته ورسېده که نه نو 15,000 کافر یې مردار کړي په 80 تنه څو کسان مردار کړي دي دا د الله امداد دی ورنه په 80 تنه سړی 15,000 چرګان هم نشي حلالولی په 80 تنه 15,000 چرګان هم څوک نشي حلالولی 15,000 کفار صرف 80 صحابه کرامو مردار کړي دي 15,000 کفار مردار کړي دي او چې ګیر چاپیره وکتل خپل مرګري پکې لټول نو لس ګولانې پکې د شهیدانو صحابه کرام پیدا کړي لس شهیدان پکې د صحابه کرامو پراته دي دا ګولان پراته دي او هغه روچت کړو صحابه کرامو لاره ولېږل دا هغه جوسي روچت کړي هغه راولېږلو خپل مرګرو لا اوس شل دوی او لس نور شو لس نو څو تنه شو 10 تنه بیا څو ورکتي 10 بیا ورکتي وی 10 کسان رانه شهیدان شي بیا په جړا شو وی 10 کسان رانه بنديان کړي دي قیدیان کړي دي صحابه کرامو ته وی رڼاګانې ولګو شابه چیزو پسې هم دا 10 کسان براولتي زې چیزو پسې رڼاګانې ولګولې روان شو چې روان شو په دې کې ناڅاپه د اسونو د خپو आवाज راغی دوی چې ودرېدل وای کتل نو هغه صحابه کرام را روان دي چې را ورسېدل وشمارل 25 کسان وي تاسو چېرته تللي وای اوسه پورې ولې نه وای چې کافرو شکست وکړو موږ په هغې پسې روان نو په دې دشتو کې اوس غلول په دې دشتو کې ورته نور هم ډېر شه مردار کړي دي موږ په هغې پسې تللي وو نو 25 نور رالو نو څو پاتې شو 15 اوس 15 صحابه کرام دا بندیان شوي په دوی کې زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنہ زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنہ دا زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنہ ډېر عجیب صحابي و زرار ابن عزر دا پهلوان و په مسلمانانو کې ښه کو د شام د فتح تاریخ وګورئ نو پای کې ډېر زیات کردار د زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنہ او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا داسې صحابي و دی پهلوان دله مقابله ته 80 پهلوانان وروتل د کفارو د طرف نه هغه یو په یو جنگ کېده که نه دغې طرف 80 ووتو دې طرف دی یوازې ووتو او چې ده پې شروع کړه چې 18 مردار کړو هغه نور وتښتېدل دا داسې صحابي زرار ابن عزر رضی الله عنه او دا داسې بهادر صحابي و که نه چې دی به جنگ ته به وتو نو ده به کمیس ویستو زغره به یې نه اچوله نو کمیس به یې ویستو کمیس به یې لرې ورته وکړو نو چا ورته وي ته دا کمیس ولې وباسې دا دې دپاره وباسمه دا کافر به وایي چې ده د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو دا کمیس ځکه وباسم چې ګوره په بدن مې څه شی شته دی نه نو چې دوی را باندې ښه ډاډه حمله کوي چې دا کافر په ما ښه ډاډه حمله کوي چې راشه په بدن یې څه شی شته دی نه چې ډایرکټ را باندې حمله کوي داسې په الله باندې توکل و وایي زه چې په اوسپنو باندې ځان ساتم نو په الله باندې ولې ځان نه ساتم نو زغره به ده نه اچوله بربن به داسې وتو دومره خو دی بهادر صحابي زرار ابن عزر او د ده خور وه هغه هم په دې غذا کې شامله وه د هغې نوم خوله بنت عزر رضی الله تعالی عنها دا د خور وه او دا هم دومره بهادره ښځه وه چې په دې غذا کې هم دې 10 تنه مردار کړي وو دې زنانه پکې 10 تنه مردار کړي وو خور او ورور داسې بهادر وو